حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بمتى الساعه د الله پاک پیغمبر قیامت به کله قیامت به کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الکه د قیامت ورځ ډیره زیاته سخت سره تیاری دی ورل کړی په واسطه تپوس کوي قیامت ورځ ډیره سخت ده نو څه تیاری وکړي په واسطه تپوس کوي نه صحابي ورته وی د الله پاک پیغمبر ډیر روزي خو نشم نیوي ډیر روزي مې نه دی نیولې فرض روزي نه ګوره نفلي روزي دی خو فرض روزي نیوي خو مطلب دا چې د الله پاک پیغمبر نفلي روزي مې ډیری نه دی کړی منځونه مې ډیر نشته چې ډیر زیات نفلي نه مې کړی دي زکاتونه مې ډیر نشته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې نه دی روزي ډیر شته نه دی منځونه ډیر شته نه دی زکاتونه ډیر شته نو بیا د قیامت تاسو لیکه چې قیامت وکړي اذا الله پاک پیغمبر یو خبره ده کنه هغه د چې تاسو سره ډیر زیاته مینه لرم تاسو سره سره ما منځونه مې نشته روزي مې ډیر زیات نشته زکاتونه مې ډیر نشته خو مې در سره ډیر زیاته لرم د الله پاک پیغمبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ما سره مینه لري او ډیر لري او بیا وورا المرء مع من احب سړی په ورځ د قیامت د هغه چا سره چې د چا سره مینه لري د چا سره مینه لري په ورځ د قیامت پم د هغه سره دا وورا غره ادي وجنا هغه یو صحابي کور کې ناس داسي سوچ کو نو دا خبره په سوچ کې رااله چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په ورځ د قیامت موږ څنګه میلاوي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته کېناستو خپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله کوله ډیر پریشان په سوچونو کې ډوب نه استه د الله پاک پیغمبر کور ناس یو خبره می ذهن تراله ویسو وی ما وی چې موږ له خود جنت نه د دنیا خدا د جنت نه موږ له څه خدا د دنیا خدا نبی رسول الله تصور د جنت نه له دنیا خدا یو کنه الله پاک پیغمبر دنیا را لزکه خدای ته سوچ میکاو چې کور کې ناس یم نو چې کله راته نبی علیہ السلام را یاد شي نظر لا شم د نبی علیہ السلام سره خواته کینم خبره ترې وسره کوم دیدنی وکم د مخو نو په دنیا کې کوم چې څه ټیم کور ورته انګي کې نبی علیہ السلام لازم او ان مزونه ته سکون راځي نو په آخرت کې خدا سي نشي کېد جنت کې ولی ځکه چې جنت کې به مختلفه درجه دا الله پاک پیغمبر ته به زمونږ ډیر لري چرتا ته په ډیر په لوړو درجه وي دا الله پاک پیغمبر ز پاک جنت څخه کوم چې تا پکې نه ما جنت کې به ته زمونږ ډیر لري حالت دې نشم لیدي او دنیا کې دین هم مال د جنت نه د دنیا خنه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی ای زما صحابي یو خبره درته کوم د ما سره تمین لري ځکه دا خبره کوي کنه وی یاد وساته المرء مع من احب سړی به د هغه چا سره په جنت کې چې د چا سره سلري مين لري انس رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله کو دومره په یو حدیث خوشاله شم څومره چې په دې حدیث خوشاله شم ځکه ما سره په ټول عمر دا فکرو چې نبی علیہ السلام په جنت کې زمونږ ډیر لري خو چې دا حدیث مې واورېدو چې په ورځ د قیامت په سره د هغه چا سره چې د چا سره مين لري ما چې د نبی علیہ السلام سره خو زما د زیات مینه د سر په ورکو منو ډیر مینه لرم نو بس زه د نبی علیہ السلام سره په جنت کې الله رونو مینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پیدا کړي په زړونو کې عشق پیدا کړي طلب پیدا کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وارثانو سره محبت زه درته یو مثال پیش کوم د چا چې ما سره مینه وی کنه زما د بچو سره به مینه کنه به مینه زما د بچو سره به مینه ساتي کنه او چې ما نه نفرت کوي نه زما د بچو نه به نفرت کوي کنه کوي یو سړی ما ته تا سره مینه کوم زما بچو نه نفرت کوي دا ما سره مینه ده نو یو سړی چې وی زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه لرم او د نبی علیہ السلام د بچو د نبی علیہ السلام د وارثانو نه نفرت کوي دا به خپل خبره کوي یقینا وای رښتینی دی نه یو سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه ده خو مولانا او طالبان می بد شي دې په دې مینه کې رښتینی دی دا بالکل دروغجن دی په دې خبره کې دا مولانا او طالبان خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثان دي نبی علیہ السلام فرمایل دا زما وارثان دي نو څنګه زه ته وای چې نبی علیہ السلام سره مینه لرم خو د دوی سره نه لرم د علماء سره محبت ساتل د محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تبارک وتعالى دې په مونږ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا محبت پیدا کړي مینا محبت